خوږو سلامونه نن به ډیر مهم درس وایو ټول ورته ښه په غور سره وګورئ ښه په غور سره به یې نوټ ونیسئ او ښه په غور سره به یو ښه غټ اسایمنټ پکې وکړئ صحیح درس ډیر زیات امپورټنټ ده او ځان پوه کول پې ډیر زیات مهم دی ځکه موږ نن پوزیشن وایو موږ د خپل ایلیمنټس د ډیوز وغیره پوزیشنینګ موږ څنګه کوو موقعیت یې څنګه ټاکو په څه طریقې سره کیږي ډیر مهم درس ده ډیر اسان هم ده او ډیر مهم هم ده که چېرته مو خو صحیح ورته غوږ ونیولو ځان هم پې پوه کړلو که پې پوه نه شوئ زه بیا وایم ښه فارم ورته ګورئ ښه راځو چېرته راځو دغه ما یو ویب پیج جوړ کړی ساده اول مې چیک کړی دی یو دانه نیویګیشن بار مې جوړ کړی زموږ دې نه تاسو ښایسته جوړولی شئ بیا مې یو هیډینګ اخیستی بیا مې ډیب اخیستی د ډیب دننه مې یو دانه دلته هیډینګ اخیستی بیا مې یو عکس اخیستی بیا مې یو بل ډیب اخیستی وړوکی یو شی مې پکې لیکلی صحیح ده که نه بیا مې دلته یو ډیب دا اخیستی یو ډیب مې دا اخیستی هېڅ شي مې نه دی پکې ورکړي صحیح ده ساده تاسو چې هر شی اچوئ بس دا رقم ما یو پیج جوړ کړی دلته کې مې بیا لږ لیکل کړي بیا مې درته تصویر دا ما سره یو وړوکی شان ویب پیج ده ساده ویب پیج د وړوکی ماشومانو غوندې او صرف پوزیشن دپاره مې تاسو پوه شئ ما دا جوړ کړی راځو چېرته راځو کوډینګ ته راځو خپل ما کوډینګ څنګه کړی ده کوډینګ مې داسې کړی ده دا شی به زه دې ځای کې بند کړم درې ایمیجز فولډر ده د HTML فولډر ده او د CSS فولډر ده صحیح ده دا دواړه مې دلته کې اوپن کړي دا د HTML فولډر دا د CSS فولډر HTML کې وګوره هماغه شانتي مې هیډ اخیستی ورته باډي مې اخیستې ده لینکډه مې د ورسره فایل باډي کې مې ګوره چې کړي دی اول مې نیو بار لپاره کوډ کړی بیا مې چې د چا دپاره کړی هیډ 1 دپاره بیا د ډیب دپاره بیا مې د زیډ او شین دپاره کړی ده بیا چې ډیب بیا چې لیکل دي بیا پسې درې پکچرې دي ساده کار شوی ده دلته کې راځم هماغه ساده او سمپل چې ده کوډینګ ده که چېرته ځان ته سټاپ کوئ او کوډینګ ونه کوئ مشکل نشته دا ځان ته سټاپ کوي بیا ونه کوډینګ وکړئ دا وګوره ښه ساده کوډینګ د هیډر دپاره شو بیا د هیډ 1 دپاره شو بیا د ایمیج دپاره شو هغه درې ایمیج چې کوم ما مخکې وروسته کړي صحیح ده بیا دغه ډیب چې کوم هغه د هغې کې نن ایمیج هغه کې دننه چې کوم بل پاراګراف ما هغه ډیب ما اخیستی و دغه شانتې مې چې ده بیا کوم ګرین او یلو ډیبز اخیستي دي دا و هغه کوډ په دې باندې خو مې انشاءالله چې سر خلاص شو چې په دې مو سر خلاص شو اوس به راسو چېرته کې خپل کار ته راځو خپل کار ته څنګه راځو دغه شیانو نه پرېږدم دلته کې راځم دې ته راوړم او دې نه راځم چېرته ته دلته ته راځم دلته ته چېرته راځم دلته هغه ته راځم ډیب ته راځم صحیح ده دا ډیب ما واخیستلو کوم ډیب ده دا ډیب 1 ما سره دا ډیب 1 ما سره دا ډیب ده دا کوم غټ چې تاسو ته ښکاري دا ما سره ډیب 1 ده دا اوس وګورئ څومره بې نزاکته سړی ده دا دومره بې نزاکته سړی ده چې ګوره نه مابین کې دا زموږ د ټول ویب پیج سوري خراب کړی دا باید لږ دې خواته وای دغه ځای کې بس دې کونج ته ننوتلی دا نور دې خواته کېږي نه کونج ته خوند ورکوي نو په دې خاطر باندې چې دا لږ دې خواته کړو لږ سټایل راسي ویب پیج ښایسته ښکاره شي نو موږ څه کوو موږ پوزیشنینګ وایو پوزیشن به وایو اوس به موږ دا د پوزیشن په واسطه برابر مخکې مو مارجنز ورکول مارجنز به بیا ټاپ نه ټاکلو لیفټ نه ټاکلو آټو ورته ورکولو بیا به هغه لږ دې خواته کېدو خو دا خو ما سره یو ډیب د که تا سره دوه درې څلور ډیبه وي څنګه مې برابروي دوه درې څلور شیزونه وي همدا شان چې ته هر څه باندې اپلای کولی شې پوزیشن ښه په پکچر وغیره او هر څه باندې ته اپلای کولی شې ښه اوس به موږ راشو چېرته ته به راځم تاسو ته به زه نن پوزیشن وایم او پوزیشن کې چې کوم ویلیوز دي ښه اول درته ورته ګورئ په پوزیشن کې زموږ سره څه شی دي پوزیشن دا اول زموږ سره صحیح ده او په پوزیشن کې زموږ سره څو ویلیوګانې دي یو موږ سره ابسولوټ ده بل موږ سره فکس ده بل موږ سره ریلیټیو ده بل موږ سره سټیټیک ده او بل موږ سره سټیکی ده دا درته نن وایم ښه نور نه وایم سټیکی خو بای ډیفالټ ده دا بیخي که ته سټیکی ولیکي که ونه لیکي هماغه شی ده صحیح ده که نه که ته سټیکی ولیکي که ویې نه لیکي که ټاپ نه او بټم نه ویلیو ورکوي که نه ورکوي دا تا ده بل موږ سره سټیټیک ده بل موږ سره ریلیټیو ده فکس ده ابسولوټ ده دې باندې کار کوو دا به تاسو ورکوئ د دې سره کله چې تا ابسولوټ یا ریلیټیو هره ویلیو ورکړله د دې نه لاندې به ته نورې ویلیوګانې هم ورکوې کومې ویلیوګانې به ورکوې ټاپ نه هم ته کولی شې چې ویلیو ورکړې د رایټ سایډ د رایټ نه هم کولی شې د بل کوم ځای نه کولی شې بل ته د لیفټ نه هم کولی شې چې ورته ورکړې او بل ته د کوم ځای نه کولی شې د باټم دغه ویلیوز به هم ته ورسره استعمالوي او ورکوې به یې خو دې نه موږ دوه استعمالوو صحیح ده یا له بره خوانه له بره نه څومره راشي ښي خوا نه څومره راسي له بره نه څومره راسي له چپې خوا نه څومره ښي خوا د چپه خوا ده ښه غلط شوم بره نه څومره راسي چپې خوا نه څومره راسي د بره نه څومره راسي د ښي خوا نه څومره راسي د لاندې خوا نه څومره راسي او بیا د ښي خوا نه څومره راشي لاندې خوا نه څومره راشي او د چپې خوا نه څومره راشي دغه شان به تاسو دا ورته پوزیشن یې څنګه کوئ ټاکئ دوه ویلیوز دي نه موږ راخلو او دې ته موږ پوزیشن کوو ګورئ ورته ښه دقیق درته وایم ښه زما خبرې ته غوږ شئ اول راځم چې شي درته وایم اول راځم زه تاسو ته ریلیټیو وایم چې شي درته وایم ریلیټیو مطلب مربوطه لکه زما په خیال ورته وای اول به تاسو ولیکئ پوزیشن
POSITION پوزیشن TION ها پوزیشن او پوزیشن نه پس بدلته کې تاسو کوم ویلیو ورکړئ ریلیټیو RELATIVE ریلیټیو دا مو چې ولیکلو زمونږ سره اوس د اس اثر نه کوي فلحال ګوره ریلیټیو مو ورکړو د ډیپ باندې کوم اثر زما نه د پریوتی کله په دې باندې اثر پریوزي الته پریوزي زمونږ ریکارډ آن وي بالکل ریکارډ مو آن ده چې ریکارډ مو آن ده اوس به راشو چېرته را به شو دغلته بیرته خپل ځای ته زه ورته وایم چې اوس داسې کار وکړه دا چې اوس په کوم ځای کې پروت ده د دې نه به دی اوس حرکت کوي چې فلحال په کوم ځای کې ده زه ورته وایم چې ټاپ نه د لیفټ سایډ نه د چپې خوا نه داسې وکړه چې دې ته یو 100 پکسله حرکت ورکړه ها وای هو بالکل همداسې وکړه او ګوره 100 پکسله دې خواته شو اوس هم بدرنګه ښکاري لږ به نور دې خواته نه شي ولې نه وروره نور هم دې خواته کېږي څومره دې خواته کوي زه غواړم چې 400 پکسله دې خواته شي چې لږ ډېر دې خواته شي اوهو لږ ډېر دې خواته شو لږ نور نه کمو ولې نه کمیږي هم څومره یې کمی څومره چې ستا خوښه 300 یې کته دغه 300 مې درته اوس وګوره دا اوهو وای دا څومره ښایسته راغله پوه شوې که نه نو دا وګوره ما اپوزیشن څنګه وکړلو ما یو موقعیت څنګه ورته وټاکلو ډېر ډیپ ته دا ما د پوزیشن په واسطه باندې وټاکلو پوزیشن مې ورته ریلیټیو کړو بیا مې څه شی وکړو ریلیټیو کار دا ده چې په کوم ځای کې دا تا ټاکلی وي فرض که دا که په اخر کې وای که په دې ځای کې وای فرض مثال ما دغه ځای کې اخیستی وای دې نه لاندې مې اخیستی وای له هغه ځای نه دا فاصله اخلي صحیح ده له هغه ځای نه دا څنګه کوي فاصله هغه خپل ځای نه چې کوم ځای کې دې موقعیت وګوره دې ځای کې پروت و دا شانتې شو که دې ته ما مخکې مارجنز او وغیره شیزونه ورکړي وای بیا به د هغه مارجنز نه وروسته اخیستل فرض که ما مارجن ورکړی دومره ده دا الریډي جوړ ده او دې نه پس ما ورته 300 هغه ورکړلو دا پکسله مې ورته چې دا لیفټ نه ویلیو ورکړه دا بیا له دیز نه واخله دغلته بیا راتللو بیا به چېرته راتللو څومره 300 پکسله دیز نه بیا دا ډېر به زما دیز نه سټارټ کېدلو نو چې په هر ځای کې پروت وي تا چې څومره ویلیو ورکړه دغه نه به خواته راسي اوس ځای شو ذهن مو پرې خلاص شو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې پوزیشن ورته وټاکئ ښه وای دې خو ډېره مزه وکړله فرض کړه که زما سره 1 2 3 دي یا 2 ډیبه دي یا 2 3 شیزونه دي را سره دا به زه څنګه پوزیشن کوم دا خو ډېر بد ښکارېږي دا غواړم چې دلته راشي دا دې لږ دې خواته راشي یا دا د یو بله مړ سره ده چې هر څومره یې فرق نه کوي اوس تا زده کړله اوس ته کولی شي چې هر قسم ته ویلیو ورته وټاکې ورته ورکړي نو ته به صرف دومره کار وکړې چې شی به وکړي را به شي هغه ډیبونه به دې پیدا کړې هغه ډیبونه مې چېرته دي هغه ډیبونه دې دلته دي دا هغه ګرین ډیب ده اوس دا ګرین ډیب ته راځم اول ورته پوزیشن ټاکم صحیح ده پوزیشن ورته څنګه ټاکې پوزیشن ورته چې دا زه ریلیټیو ټاکم ښه کوي چې ریلیټیو ټاکې نه همدغه ځای نه به شروع کوي ښه همدغه ځای نه چې کوم ځای کې ده دا همدغه شان تاسو ته وایم ښه اوس به څه شی وکړي ورته وایم چې د لیفټ نه ده وایي بره نه راښکته کېږي بره نه هم راښکته کېږي همدا شی غواړي بره نه ته راښکته کړم کېږي ګوره ورته ښه هماغه ته وایي چې بره نه دې ما ته راښکته سي ټاپ اوس ورته وګورئ اول خو تاسو دلته وګورئ ګوره دې فاصله او دې ترونه باندې څومره ده لږ ده که نه ګوره دومره ده یو کارسر هغه غوندې سپین ږیرو غوندې هغه یو کارسر 2 کارسره 2.5 کارسره فاصله ده اوس راځم داسې کار کوم چې دې ته زه ټاپ نه ده ټاپ نه زه ورته پکسل ټاک کوم فرض که 100 پکسله مې کړلو ټاپ نه هم څومره مې کړلو 100 پکسله مې کړو اوس تاسو ګورئ چې 100 کارسره دا فاصله اخلي اولولولولو 1 2 3 وګوره څومره ښکته راغلل هسې مې تاسو ته ښودلو ښه دومره ډېره مه ورکوئ ورته دا به بېرته ختم کولی دې ښه همدا شی اوس دلته کې وایو را به شم پوزیشن مې ورته ریلیټیو کړو فلحال اثر نشته ده اوس زه ورته وایم چې لیفټ نه ده داسې وکړه لیفټ نه ته 50 پکسله حرکت ورکړه 50 پکسله کم راځي زه داسې کوم چې لږ زیات په دې خطر باندې ورکوم چې تاسو ښه پرې پوه شئ 200 پکسله ورته ورکوم 200 پکسله مې لیفټ نه ورکړلو ښه دې وکړل وګوره دغه 200 پکسله لیفټ نه راغللو دا ګرین درته ښیم ورته خیال هم ده ښه چې دا 300 پکسله ګوره هغلته اوله کې هغه سر ته پروت و اوس دومره دې خواته راغللو اوس ورته وایم چې نه داسې وکړه چې ټاپ نه هم لږ فاصله ورته ورکړه ټاپ نه څومره فاصله ورته ورکړئ ټاپ نه زه ورته وایم چې ورکړه ورته 100 پکسله دې ته هم ورکړه اوس راشه وګوره ټاپ نه هله دا خو بیخي ښکته راغللو ښه شو که نه ګوره دومره ښایسته شولو دا رقم د ټاپ نه یې دومره واخیستلو اوس به دا زیړ ته راشم زیړ ته به راشم زیړ ته به داسې وکړم چې داسې کې به زه بل نور شانتې ویډیوګانې ورکوم هغه ښایسته ښکاره نه شو داسې کار کوو ګوره ښه دا ټاپ به بېرته ونه ختم کړم هغه مې تاسو پرې کېدو لپاره کار کړی ټاپ بېرته ونه ختم کړم اوس به راشم همدا زیړ رنګ ډیپ ته او دلته کې به ورته پوزیشن ورته څنګه پوزیشن ورته ریلیټیو شو او ریلیټیو نه فاست د دې
څه کولو دي سره لیفټ نه ورته ویلیو ورکول دي لیفټ نه مې ورته څومره ورکړل ویلیو لیفټ نه مې ورته څومره ورکړل ویلیو لیفټ ته څومره ورکړم زه به ورته ورکړم بره مې څومره ورکړې ده 200 هغه د هغه ځای نیولی ده زه به زه 300 کړم وګوره مشکل نشته خو چې نو برابر به به راشو زیات کم کړو دا وګوره څومره ښایسته راغللو دا خو ډېر ښه شی ده زه غواړم دا هم لږ نور دې خواته کم کولی شي ښه بله خبره درته وکړم تاسو کولی شئ دې ته منفي ویلیوګانې ورکړئ منفي مطلب دا ده چې هغه نه به وروسته ځي چېرته به ځي خپل پوزیشن نه به ګوره دې خواته راغللو مخکې ګوره ای خواته تللو لیفټ خوا نه چې منفي مې ورکړو دې خواته راغللو که نور هم زه منفي کړم ګوره 3.5 کم دا به نور هم دې خواته راوځي ها منفي ویلیوګانې تاسو ورکولی شئ ګوره هغه سر ته لاړلو ووتلو صحیح ده په دې مو سر خلاص شو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا ویلیوګانې هم په منفي طریقې سره ورته ورکړئ که منفي غواړئ او که مثبت غواړئ دا وګوره نوره مخواته شول بېرته به یې را دې خواته کړو دا به ورته کم کړو دا به ورته څنګه کړو دا به ورته کم کړو هلکه دا وایي بټم نه کېږي هو بټم نه هم کېږي بټم نه به یې څنګه کړو بټم نه داسې کېږي ګوره ورته زه ورته وایم چې ښي خوا نه دا خو د خپل پوزیشن نه شو صحیح ده دې ځای کې نه راته کاروم صحیح ده دې ځای نه مې صرف د ټاپ او لیفټ وکارولم اوس به راشم داسې کومه چې دغه ته راځم چېرته راځم اوس موږ بله ویلیو ابسولوټ وایو څه شی وایو ابسولوټ وایو ابسولوټ څه کار کوي زه راځم همغه اولني ډیپ ته مې کوم ډیپ ته مې دا غټ ډیپ چې کوم دغه ډیپ نه دا به زه ختم کوم دلته کې به ورته ولیکم چې پوزیشن او د دې پوزیشن ته څومره کا دې پوزیشن زه ورته وایم چې دغه کا پوزیشن یې ورته ابسولوټ کا دا مې چې کله ابسولوټ کړو په الحال یې اثر نه پرېوځي وګورئ شی هماغلته ده دا نور ریلیټیو دي دا به هم زه ختم کړم په الحال دا نور نه دا زه ختموم چې کله ما ابسولوټ کړو یو خبره دلته کې تاسو یاد وساتئ هر شی چې تاسو ابسولوټ کړو هغه به د ټولو سر ته راځي دا داسې څو لکه دا اوس ګوره د ټولو له پاسه شولو که نه دا ما ابسولوټ کړی ده دا ټولو له پاسه شو او دا ګوره ټول نه څه شی ده لاندې راغلو دا د هغه له پاسه ده خو صبر که زه داسې کوم د دې نه زه ته دا ویلیو ختموم ابسولوټ تاسو زده کړئ اول ابسولوټ امپورټنټ ده دا به م ریلیټیو نه وباسم مې ویستو بیا به هم دا د دې له پاسه راځي ښه د ابسولوټ کار هم دا ده او بل د دې کار دا ده چې دې ته زه اوس کوم پوزیشنینګ یا ویلیوز ورکوم هغه به دا د کوم ځای نه اخلي تاسو ورته ګورئ راغلم بېرته واپس دلته کې وګورئ بیا هم هماغه شانتې راغللو وګورئ هغه ډیبونه چې کوم موږ ټاکلي هغه ګوره لاندې سول دا د هغه له پاسه شولو که زه فرض کا ما داسې کړي وای داسې کار مې کړی وای چې ما د دې ته ما چې د فرض مثال ابسولوټ اخیستی وای دا ډیپ به به راتلو دا به د هغه له پاسه راتلو دا فرض کړه د ایمیجز ته ما چې د هغه واخیستلو ابسولوټ ویلیوز واخیستل یا پاراګراف د پاره مې واخیستل دا به ټول دا به څه کېدل دا پاراګراف د پاسه مې د پاراګراف به به راتلو د دې لاندې به ایمیجز راتلل دا به ټول نه څنګه راځي بر راځي ولې راځي دا اوس داسې کار کوي ښه دغه ما اوس ټول حل ویلیو نه ده ورکړی مخکې چې ما ریلیټیو کې کوم ویلیو ورکول هغه د دې خپل پوزیشن نه ده اخیستله اوس که زه ویلیو ورکوم ما لا نه ده ورکړی ما ته دې سره کمپلسري دي ضروري دي حتمي دي چې ته ورته ویلیو ټاپ رایټ بټن نه ورته وټاکې که په کار وي ضرورت وي نو ته دا پوزیشنینګ کوې که نه بیا خو یې نه کوې اوس زه ورته وایم چې زه اوس ویلیو ټاکم چې هر ځای کې زه دا شی وغواړم دلته یې وغواړم اخوا یې وغواړم بلې خوا یې وغواړم کومې خوا ته چې وغواړم هغه زه دا وړلی شم زه ورته وایم چې رایټ نه اوس ویلیو ورکړه رایټ نه مې وویل دا به دې سر نه دغلته ویلیو راواخلي که ټاپ نه لرم دا شی به بیخي پورته شي تاسو ورته زه تاسو سره پوه کوم ښه بیا به تاسو خپل ویب پیج کې د خپل ضرورت مطابق هغه رقم کارونه کوئ بل شاندې به نه کوئ نو زه اوس راځم ابسولوټ مې کړلو او دلته کې ورته وایم چې داسې وکړه ټاپ نه ده بره سر نه دا به دې ته چې اوس موږ کوم ویلیوز ورکوو هغه له سر اخلي ښه له کوم ځای نه اخلي له دې پیج له دې شروع نه اخلي دې ځای نه ټاپ دې ځای نه بټن کو ورکول دې ځای نه او که ورکول دې ځای نه به دا ویلیوز اخلي دا شی نسته پوزیشن کې نه ده چې پر مثال کوم ځای کې موږ ټاکلی دا دلته مو وایي که نه دې به ویلیو هغه ځای نه اخیستله که دلته مو وایي دا اوس دا موږ دلته ټاکلی که نه دلته دا موږ ابسولوټ کړو دا به بیا ویلیو له بره ځای نه اخلي صحیح ده دا د ریلیټیو او ابسولوټ ترمنځ فرق ده نو دا زه ټاپ کوم ټاپ نه مې ورته څومره وویل ټاپ نه مې ورته وویل 50 پکسله دا به اوس تاسو وګورئ ټاپ نه مو دا 50 پکسله ها دغه د 50 پکسله راغللو خو رایټ نه ما نه دي ورته ویل چې رایټ نه څومره راشي اوس ورته وایم رایټ نه د دې ښي خوا نه دا راته څومره کا دا راته 6 پکسله کا اوس تاسو وګورئ هغه خوا ته به ځي ښه دې خوا ته به راځي دا نوټیفیکیشن ایریا خوا ته به راځي دلته کې راغللو دا د شو 50 او دا د 100 پکسل اوس د په سر خلاص شو حادثه وای ټاپ ری د دې وګه دا بټ هم کراته مشکل نشته کنه
ما درته وویل وروره چې کوم ځینې ته غواړې هغه ته به دا شی ځان رسوي. وګوره دا بټ هم نه 50 پکسله شو او دا رایټ نه داسې شو. دا ډېر ښه شی نه ده او دا خو ډېر ښه شی ده، بالکل ښه شی ده، صحیح ده. او دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې پوزیشنینګ وکړئ. خو دا به چېرته ځي؟ دا به د ټولو نه اباف راځي. او چې ته په هر ځای کې ټاکې هغه ځای کې ته ټاکلی شي. درته وایم چې دا به کوم ځای کې کارول کېږي وروسته راځي بیا راته تاسو صرف اوس اپسلوټ وپېژنئ. ښه وایي دا مو شو. خو دا مو شو. یو بل شی اوس مونږ وایو چې هغه ته وایي فکسډ یا سټیک یې وایم. اول به ورته فکسډ وایم بیا به ورته سټیک یې وایم. زه چې اوس راځم او دا ویب پیج خوځوم دا ګوره روان دا حرکت کوي. دا ډېر بد ښکاري که نه. زه وایم چې دا کومه منیو ده ګوره دلته ګوره نیویګیشن بار دا هم ګوره ښکته راځي، دی به هم ښکته راځي. زه غواړم یا دا ټایټل ماته چې د دې ځای کې فکسډ وي چې زمونږ هغه کوو دا باید پاتې شي، یا دغه هیډر چې کوم ما اخیستی هیډر دننه ما چې کوم نیویګیشن بار اخیستی زه وایم چې دا ښکته کوم باید دا ښکته نه شي، دا باید ښکته نه شي، دا باید فکسډ وي په همدې ځای کې. ښه هو همداسې وایم. چې دا ته غواړې فکسډ کې نو دلته به راشي پوزیشن به ورته وایي زه چېرته روان یم، زه ډیپ کې لګیم نه هیډ ته لاړ شه، هیډر کم ده دا ده. اوس ورته وایم چې د دې پوزیشن داسې وکړه چې دا ماته څنګه کا فکسډ کا. پوزیشن دې چې فکسډ کړو او راغلی دلته کې ستا پوزیشن څنګه ده اوس فکسډ ده. کله چې دا شی خوځي هغه نه خوځېږي. وملیدلو هغه په خپل ځای باندې ده. خیال هم ده ورته ها څومره خوځي هغه نه خوځېږي. دې ته مو ګورئ. اوس راځم زه دا ختموم. دا مې کمنټ کړو فرض کړه او دلته راغلم دا بل دا کوم ډیپ مې چې یاد کړی و اوس دا زه راځم دې پوزیشن زه فکسډ کوم. لا ویلیو مې نه دی ورکړی ګوره چې کوم ځای کې فکس شي. ها ویلیو مې نه دی ورکړی صرف یې فکسډ کوم. ها دا مې دلته کړو اوس تاسو وګورئ. هر څه خوځېږي خدای نه خوځېږي. دلته وګورئ چې کله ما د دې ویلیو فکسډ کړه که تاسو خیال کړئ دا ګوره له پاسه شو نور شیان ترېنه لاندې شول. خیال هم ده ورته داسې زموږ نه ده پکار. څنګه هم پکار ده دلته کې یو بله ویلیو ده چې هغه ته څه ویل کېږي هغه ته سټیک ویل کېږي. زه سټیک یا خلم وایي سټیټیک مې واخله سټیټیک خو اس باسې بس تش بود ده. ښه تش بود ده د هېڅ کار هم نه ده. خیال هم ده ورته سټیک مې چې کله واخیسته خپل ځای ته خو راغلو خپل ځای کې اوس ګوره پیل حل راغلی وینئ ما لا ویلیو نه ورټاکلی که زه داسې کوم ګوره هغه خوځېږي را خوځېږي. اوس که زه چېرته ورته پوزیشن وټاکم په سټیکي کې زه ورته ووایم چې کله د برې خوا نه 20 پکسله پاتې شول ټاپ سایډ نه څومره را پاتې شو 20 پکسله کا 20 پکسله چې پاتې کېدل ټاپ خوا نه نو دا ماته څنګه کوه کمندوه ګوره ها زی 20 پکسله چې پوره شو دا شی ودرېدو. خیال هم ده ورته مخکې نه ودرېدلو. دغه شان د کار نه کوي. اوس که زه راشم لیفټ خوا نه زه ورته یو فاصله ورکوم ورکه ورته دغه ده د لیفټ نه واخیسته. ښه هغه خپله فاصله ده نو هغه سره خو زموږ کار نشته ده. زیاته یې ورته خو زیاتولی هم شي ورته. ګورئ زه راځم اوس دا شی ته چې څنګه هلته شل پوره کېږي دا به دلته بندېږي هغه مخکې نه بندېدلو. خیال هم ده ښه آفرین دا طریقه او چې فکس ټیکم اخوا سیم بس فکس وي. ګوره کله مې چې دا فکس کړو 2 او 3 سوه مې ورته ویلي دي بس دا ولاړ ده. هغه د اول نه بس تللی ده. موږ خوځولو ته هم ضرورت پاتې نه شو چې کله موږ وخوځو دا ښکته پورته کړو سکرول بار سره اول نه دی هلته څنګه کوي ځان رسوي. سټیک او فکس ته وګورئ. فکس به داسې وي چې په خپل پوزیشن باندې به پروت وي خو چې کله موږ دا شی وخوځو دا پیج ته څوک راشي ښکته نور شیزونه ګوري نو دا به څنګه کوي چې کومه فاصله موږ ورته ټاکلې ده د هغه نه پس بیا لاندې نه راځي. کوم ځای کې به دا شی تاسو کاروئ دا شی به تاسو په دغه کې کاروئ. دلته خو مې ته وښوده دومره خو سر پرې خلاص شوی وي. نو زه راځم اول چې دا موږ فکس کړو یو اخو نیویګیشن بار داسې په سر کې وینو ځکه تاسو ته پته نه لګېدله په دې خاطر باندې زه راغلم همدا شی ما تاسو ته په کوم ځای کې وکړه همدا شی ما تاسو ته په لاندې ډیپ باندې وکړلو په همدې خاطر باندې تر څو ستاسو سر پرې خلاص شي. صحیح ده. اوس ګوره دا فکس ده نو دا ور دې طریقې سره راځي. که زه ورته وایم چې یو فاصله ورته ورکړه ورته وایم چې ټاپ نه ده دا چې دا ټاپ نه 50 پکسله کې یا په 40 پکسله کې راوله او همدا شانته چې دا په لیفټ نم نه ده یو دانه فاصله ورته ورکوم زه ورته وایم چې دا هم لیفټ نه 50 پکسله کې راوله. دلته کې اوس راشي الریډي دا ورته فکس شوله. ګوره دا دلته کې فکس شوی ده دې ځای کې. اوس ګوره که زه دا خوځوم دا به هماغه ځای کې فکس پرته ده.
ټاف نه پوزیشن وګوره لیفت نه پوزیشن وګوره ټاف نه لږ کموم ډېر زیات شو دا به څو کم شل به ومولیدو دلته کې که دا سل پیسه نه وای بیا به تاسو کتل وای ډېر ښایسته به راتلل دلته کې اوس ما دا سل پیسه کړی نو هغه خواته لږ نه ښکارېږي ګوره ټاپ نه شل او د خو نه لیفت نه 50 آی تھنک چې نو اوس ګوره دا چې زه خوځوم هغه به فکسډ وي هغه نه خوځېږي نو بس چې ته هر څومره مخکته فی جوړې راوړې مشکل به نه وي هغه کوم شی چې تا فکس کړی هغه به هلته فکسډ وي که دا موږ فکس کولو دا به ګوره دلته کې خپله څنګه کېدو فکس کېدو خو دا نور شیانو بیا دې لاندې راتله به ټول نه له فاسه راتللو دا موږ ګوره ټول نه له فاسه راغلو نو غواړو هم دا شان چې دا ټول نه له فاسه راشي ګوره نور لاندې نه ورخوځي وشو دا و فکسډ او که زه ورته دغه ویلیو سټیکي کم نو دا څه کار کوي سټیکي مې کړو ګوره فلحال مې ورته ویلیوګانې ورکړي خو کوم اثر نه پرېوځي کله چې ته دا خوځې هغه نه پس به دا اثر ورکوي ګوره ټاپ نه زه دا ویلیو کموم شل ده زه ورته څومره کوم دا به زه ورته شل ده دا به زه ورته 0 کم وګوره بیخي 0 شو اوس وګورئ کله چې هلته رسېږي هغه نه پس دا به دغه کېږي فرض که زه مارجن ورکوم د ټاپ نه د دې مارجن ورکړی که نه نه ده ورکړی داسې کوم مارجن ورته ورکوم مارجن ټاپ 50 پکسله دا دې مارجن شو هم لیدلو کله چې دا 0 ته رسېږي بیا به دا بندېږي خیال هم ده ورته کله چې دا 0 ته ورسېږي هغه نه پس به دا بندېږي که هر څومره مارجن تاسو ورکړی که دې ځای کې تاسو هر څه راوستي وي فرض که دې ځای کې ما بل څه اخیستی دي نور لیکل مې کړي دي خو چې کله زه یم چې هغه دې سکرول کېږي هغه دې پټېږي خو دا کوم شی چې دا پکچر ده وغیره نوم یو هر څه چې تا راوړي دي زه یم چې دا نه سکرول کېږي هغه دې سکرول شي چې بره دې نه هر څه دا دې ودرېږي بس دا زه خوځه چې کله دا راځي دا به سټاپ کېږي نور به بیا څومره چې ته غواړې وخوځې کې مشکل نشته ډېر مهم ده ستاسو ویب پیج ډیزاین کې ویب جوړولو کې ویب سایټ جوړولو کې دا شی ډېر زیات مهم ده نو یاد در سره ساتئ چې بیا نو یې موږ نو خبر دا و سټیکي او فکسډ باندې خو سر خلاص شوی وي سټیکي دا کار کوي فکسډ الریډي بس کېږي همغه چې برابري کې څنګه چې تا برابر کړل همغه چې دا فکس کېږي چې کوم سایز او کمپوزیشن موږ ورته ورکو او سټیکي چې کله هغه ځای ته ورسېږي هغه حالت ته ځان ورسوي دغه نه پس بیا څنګه کېږي هغه غزي کې فکسډ کېږي بیا دغه نه پس دا نه خوځي دا دې تر مابین فرق شو خو وای سرجی دلته کې یو بل شی تا ویلې بل مې چې شی ویلې ودته پوزیشن پس که زه ورته دغه کوم سټیټیک مې کړلو او زه دې ته چې هر څومره ویلیو ورکم ټاپ نه مې فرض کړه چې دا سل کړلو او لیفت نه مې دا څومره کړلو لیفت نه مې دا 200 پکسله کړو راځئ هیڅ کوم اثر نه پرېوتی 50% موږ مارجن ورکړی ښه نو دا سټیټیک دا خپله چې ده دا بای ډیفالټ ده دا هم کیسه یې خلاص شو سبا ته په امتحان کې نه دا کویز کې همدومره همدا ټول شیان درته پکې راوړم نیمایي کوېشن یې بل هم دی نه دا هم درسره واورئ صحیح ښه چې دا مو شو وایي سرجي یو بله خبره پاتې شوه خبره چې شي پاتې شوه دا خو ما عمومي خبرې وکړلې چې هغه ویب پیج کې وي فرض که اوس موږ پوزیشنینګ کوو خو په کوم ځای کې کوو یاره بخیر شکر ده دې ډیپ کې زما په کار ده ګوره دې ډیپ کې ما دا تصویر یا دا ډیپ که دا تصویر ته غواړئ چې ښکته پورته مخکې وروسته اخوا دېخوا هرې خوا ته چې ته کول غواړئ ته کولی شي پوزیشن په واسطه دغه ما یو ډیپ اخیستی یو ډیپ ده دا ګرین ګوره دا چې دا بارډر ده بیا مې دغه دننه بل ډیپ اخیستی دا ریډ بارډر ده دې کې ما بټن اخیستی فرض که وغیره هر څه مې چا اخیستی دي ما دا شی اخیستی اوس زه دا ډیپ ده یا تصویر ده یا هر څه زه غواړم د دې پوزیشن وکړم په دې ځای کې دا دلته راوړم یا دې سر ته راوړم یا دا بټنه ده یا دا لیکل دي دې کې ما فیسبوک لینک کړی په دې کې ما چې دا یوټیوب لینک کړی په دې کې ما نور ویب سایټونه لینک کړي دي په دې کې ما تصویران لینک کړي ویډیو مې لینک کړی ده بلا شیزونه د شیر او لایک بټن کې راچولې ده هر قسم کیسې چې تا کړي دي فرض که هغه د ورور غوندې هغه یې چې کړی دی ورونو عکسونه یې ورکړي ول پکې صحیح ده فیملي خلک چاته نه شو کوي ګورې داسې کار کوي دلته کلیک کوي تا غونډه کورنۍ راوړي تو خلکو ته خپله ځان ښایي صحیح ده که نه نو داسې کار ده چې دا تاسو نه کوئ کوشش کوئ چې دغه شیزونو کې نه ده ډېر زیات احتیاط کوئ صحیح ده پرایوسي مو ډېر زیاته ساتئ پټه ساتئ اوس خبره څه شوه د دې پوزیشنینګ موږ کوو د دې ډیپ دننه د یو ډیپ د دغه دننه د دې بل ډیپ پوزیشنینګ کوو که زه اوس راشم دا ډیپ ما سره ګورئ په سی اس اس کې دلته کې ده ښه دلته کې زه راځم چرته ډیپ او ډیپ کې بیا دغه ده ډیپ د ډیپ څلورم ډیپ چې ما کوم اخیستی ده دا ګوره دغه ریډ کلر کې ده دغه شی ده او دا شی ده دا ګورې ساده کیسې دا موږ ټولې کړي دي ما ورته ویلي چې دا ټول به تاسو په پروجیکټس کې کاروئ
وګورئ ورور ټولې کیسې کارولې دي ډېر ښه ایډوانس او ډېر زبردست پروجیکټ یې کړی و تاسو ورته خیال و ډېر زیات کار یې پکې کړی ډېره خواري یې پکې کړې تاسو هم کولی شئ د هغه نه ښه جوړ کړئ د هغه نه ښایسته د هغه نه مزیدار د هغه نه ښه ډیزایندار ځکه موږ په هر څه باندې ډېر ډیپ کار کړی ده هر یو شی هر ټاپک موږ بیل بیل ویلی ښه اوس خبرې نه ډېرو راځو خپل کار ته زه داسې کار کوم چې زه پوزیشن ورکوم پوزیشن مې چې شی ورته ورکړل ریلیټیو مې ورکړلو چې کله مې دې ته پوزیشن ریلیټیو ورکړلو چې زه هر څه کوم دې ته زه ټاپ رایټ ورکوم اوس به دا ټاپ رایټ د کوم ځای نه اخلي تاسو ځان سره فکر وکړئ اوس ماته جواب راکړئ پوزیشن به د کوم ځای نه اخلي ایو وای نه د دې هغه نه اخلي دا چې کله زه هغه کمپوزیشن ورته ورکم پر مثال شل پکسله یا درې دا وای دلته راځي ټاپ نه مې فرض کړ رایټ نه مې ورکړل وای پر کدا بدل ته راځي دا به دې کېږي او کنه دې بکیږي چې هم دې ډیپ کې چې فرض کا ضرورت یا ټاپ نه دا راته لاس پکسله کدل ته راځي لیفت نه ته دومره کدل ته راځي دا به دې حساب کنه لدیز نه به کوي نو چې ظاهره خبر ده چې یو ډیپ د بل ډیپ د نه دا اوس پیرنټ ده چې ریلیټیو ده نو دا به اوس چرته راځي جواب دا دا چې دا به د ډیپ د نه پوزیشنینګ کیږي چرته به کیږي د ډیپ د نه پوزیشنینګ به کیږي ریلیټیو مې واخیستو زه دې ته وایم چې ټاپ نه درته څنګه کا ټاپ نه راته شل پکسل کا او د لیفت نه درته دغه کا ګور لوګوز وغیرہ شیزونه ټول په همدې طریقې سره برابرېږي ټول شیزونه د طریقې سره برابرېږي نو خیال مو ورته زه ټاپ نه مې دومره کړو او رایټ نه ایغه کوم چې اړم به خېدو غزي تر اړم دي خواته ته ډیپ کې نو هغه کې نو په ډیپ کې او زه ورته رایټ نه دې سکا چې یو 50 پکسل لګا ها هو هه دا وګوره دا خو دې لاړلو رایټ نه دې لاړلو او غنه دې لاړلو خیال مو در ریلیټیو ته ها ګوره کنفیوژن ما جوړ کړم دا بدل ته راځي دلته ناراضي ولی ناراضي دا ریلیټیو دا خپل کوم لوکیشن چې مونږ ورکړی دیغه نه دا خوځېدو ور دلته رایټ نه لاړو خي خواته دې لاړو که زه ورته وسویم دا ریلیټیو دا چې ځکه ابسولوټ کم بیا به دا سر ته ځان رسي چیرته به ځان رسي دا به د ډیډیپ منبع دی غرض نه اخلي دی بارډرز نه بسکای منبع باخلي کله خینوي کله ټاپ نه وي کله رایټ نه وي هر یو جنې تور کوي به داخلي دا چې ځکه څه کوم دا ځکه ابسولوټ کم دا چې ځکه اوس مې ابسولوټ کړو اوس به دا ټاپ ته دلته کې دا ورک شو څه خاطر باندې ورک شولو چې ابسولوټ نو دا به د سو کو لګ به را دي خواته کو ټاپ نه رایټ نه لګ باید فورته راشي پورټي دا ابسولوټ طریقه وا د څه بو کوم دا به بیرته ریلیټیو کا ابسولوټ کار نه کوي اړتیا دلته ابسولوټ کار نه کوي ولی ابسولوټ کار نه کوي ساري خوړو چیرته لاړلو تاسو راځي دلته کیو ګور دغه تر راغلو ګوره شي دلته راغلو ما درته وویل چې ابسولوټ کار چې شه دا دی ابسولوټ کار دا ریلیټیو کې خو کار داو چې خپل پوزیشن چې هر ځای کې وي غزنه مداسي دا اوس ولې دلته لاړلو ځکه دلته لاړلو چې په حال مونږ چې د کمپیرنت دا مونږ ریلیټیو کړای نه دا عملی موږ خپل کار هر څه ولې دلته کې دا موږ ریلیټیو کړای نه دا چې ابسولوټ د کړو ویلو ما ته تفاول کې ویل اول چې سٹارټ ما واخیستو چې کله موږ ابسولوټ کو یو شای هر څه چې ابسولوټ کړل ګوره د ډیډ د نه ما واخیستو به مې هغه ابسولوټ کړو دا بیا هم دلته راغلو ریلیټیو خاصم پیغزي کې او خبر از ما صحیح وخه اما غلط راځي خو کله چې دا ما ابسولوټ کړو دا دلته راغلو ولې دلته راغلو ځکه چې په حال ما دا نه د ورته ریلیټیو کړای زه به دې دا کوم خپل ډیبي چې دا پیرنټ چې دا باید زه کم دا باید زه ریلیټیو کم نو زه به راشم هغه چې زه ګوره هر څومره وړم ټاپ ډیپ ته وړم ګوره که زه راشم همغه تاسو وګورئ زه داسې کوم ټاپ نه کنه رایټ نه زه اوس داسې کوم لیفټ نه دا 50 کوم اوس به بیخي دې خواته لاړ شي صحیح ده او ټاپ نه مې دغه سلويخ صحیح ده سره دا دلته راغلو دې زه ورته خیال هم ده لیکن نور راخته کې زویم د نیو بار ته راشي نو ټاپ نه لګ نورم راخته که څومره پکس هغه کا 15 سلويخ ده ګور نورم راخته شو صحیح د طریقې سره دا کار کوي دا چې کله دا وخت چې دا کله موږ ابسولوټ کو نو بیا به دا چرته وځي دا بچی دا پیج سره ځان رسي تر څو پورې دا هغه سره ځان رسي کله چې موږ د دې پیرنټ یا د کې کوم بل ډیپ دا هغه موږ ورته ریلیټیو کړای نه وي کله چې زه دا ریلیټیو کم دا پوزیشن نه دا زور ته ریلیټیو واخلم اوس به دا چرته راځي دا به خپل ډیپ دنه پوزیشنینګ کوي دا ټاپ نه رایټ دی باټم ټیک شو لږ به نورم راخته کو یا به زه داسې وکم بیرته به اوس په هغه مې ګوره سره ریلیټیو کړو دا ډیپ که دې ته زه اوس پوزیشن ورکوم بیا به ما سره څه کېږي دا ډیپ به ما سره خوځېږي ښه
دا خپل چې کوم غټ ډیب دا به خوځي هغه سره زمونږ کار نشته دا موږ صرف غواړو هغه ته غواړي خوځي راو خوځولای شي او کته دا غواړي چې وي خوځي مشکل نشته فرض کړئ هغه ته زه لیفت نه حرکت ورکوم څومره 300 فکسله زه به موزل کې ارمان چې دایره ته پرې خودلو تاسو خو خپل بیا زم خپل کارو کې په دې خاطر باندې مجبور شئ دا به 50 کم دا هم وګورئ دا شانت راغلی دا وګورئ زه غواړم دا شی دلته راوړم دې سر ته هلته ډېر بد ښکاري بیرډي مطلب دا دلته شي بیرډي او بدا دلته کې راشي چې دلته کې راوړل غواړي نو خو نه رایټ ده لیفت نه نو ته چې شي کې ور دلته کې وای خې خوانه راځه دا به زه ورته رایټ کا اوس به دا خې خوانه شي دا دلته راغله ډېر اوچا لاندې راغله لږ دې باید پورته شي لږ دې چې پورته شي نو دا ټاپ ویلیو ورته کمه کا دا ورته څومره کا دا ورته 15 کا یا 40 کا یا 15 کا دا دلته راغله نور هم کمه کا ورته څومره کمه 10 شي ټاپ نمبر هم کم شي و دې لرو دا د سیستر طریقې سره ځان برابرې که باټم ته راشم اوس باټم ته تاسو ګورئ دا ویلیو به زه ورته څه کم دا به زه ورته ټاپ نه دا به زه ورته بټم کم اوس وګورئ دا به لاندې خوا نه 10 پکسل دا دلته راغله زه هم چې لږ نور هم لاندې راشي نو دا ورته 10 کا بیخي لاندې راشي وګوره دې طریقې سره ځان برابرې نو دا اوس زموږ سره څه شی دا اوس زموږ سره ابسولوټ او ریلیټیو چې زما څومره لوسه کېدل څومره مې پکې زده وو څومره مې زده کړي وو څومره مې زده کړل ټول مې درته وویل ابسولوټ چې کله موږ ځان ته واخلو کوم ځای نه سرچینه اخلي د دې سایډونه بارډرز نه اخلي صحیح ده کله مو چې په بل ډیپ کې ابسولوټ واخیستلو بل ډیپ ته او هغه ته موږ ریلیټیو نه وي ټاکلی بیا یې هغه اخلي کله چې موږ ریلیټیو واخلو اول چې کمپیرنټ د دې هغه موږ ریلیټیو کو بیا د دې ډیپ دننه ویلیوز اخلي د دې بارډرز اخلي د دې دننه کوم بارډرز دي نه اخلي خو که چېرته موږ ریلیټیو واخلو هغه خو تاسو ته پته ده چې په هر ځای کې وي فرض کړه همدا زه ریلیټیو کوم دا بیرته دغه ځای ته راځي ښه خپل ځای ته به ځان ورسوي چې مخکې په کوم ځای کې موږ ټاکلی وي اوله کې دا به چېرته ځان رسوي همغه ځای ته به خپله ځان رسوي وملیدلو رایټ نه هغه خواته ګوره لاړلو زه باید دا بیرته کم کم صحیح ده دا باید زه رایټ خواته وینوسم دا باید زه کومې خواته یوسم دا باید زه ماینس کم یعنی چې هغه خواته لاړ شي کومې خواته دې خواته راشي دې خواته زه لاس سره ته اشارې کوم دلته لکه تاسو چې مخامخ راته ناست یې دا دې خواته باید راشي صحیح ده رایټ سایډ ته ماینس کړو هغه خواته لاړلو همدا شانې بټن ټاپ دې طریقې سره ټاکل کېږي ریلیټیو چې خپل ځای کې هر ځای کې ټاکلی وي هغه ځای نه دا پوزیشن اخلي مشکل نشته ده بیا هغه ریلیټیو کولو ته ضرورت دا زه چېرته لګیا یم وټې پور صحیح ده صحیح ده کې لګیا صحیح ده هغه ته بیا ضرورت نشته ده او ابسولوټ چې کله واخیستو بیا هغه د دې فیز نه اخلي خو که دا پیرنټ ورته ریلیټیو کې بیا دا مغه کوم ډیپ کې دننه چې غواړي چې وي خوځي راوي خوځي نو هغه چې ته کولی شي چې بیا وخوځېږي دا اوس زموږ سره د نن ورځې پوزیشن څه شی مې ورته ویل سټیټیک چې دا بای ډیفالټ ده ریلیټیو خپل ځای نه پوزیشن اخلي چې هر ځای کې وي ابسولوټ چې کوم ځای نه ته غواړي که ریلیټیو کې دننه اخلي یو ډیپ دننه او که نه غواړي چې دا بارډر سره واخلي ته کولی شي چې واخلي پکسټ څه کوي پکسټ اول نه چې دا ډایرکټ پکسټ کیږي چې کوم پوزیشن موږ ورته کوو ټاپ رائټ دا ورته کمپلسري ضروري ده هغه ورته ټاکو او بیا دغه نه پس کوي د هماغه شانتي سرچینه اخلي صحیح ده کنه او بل زمونږ سره سټیک داسې کار کوي چې خپل پوزیشن باندې به پروتي خو فرض کړه ما ورته ویل چې دا 50 پکسل کله دلته دا ډیپ ورسېدو بیا دا سټاپ کا نو زه به راځم چې کله دا 50 پکسل ټاپ ته ورسېدو دا ما سره څنګه شي سټاپ شي دغه نه پس به دا ما سره څنګه شي دا ما سره سټاپ کیږي نو دا اوس موږ سره نن ورځې پوزیشن درس بیا هم نوې پوه شوي بیا پوښتنه وکړئ په دې باندې به ځان سم پوه کوئ چې پوه شوي نه یا سبا درته په کویز کې نه ده 5 کوېشنې له همدې نه راوړم او 5 کوېشنې چې کوم نور درسونه مو دې هفته کې ویلي دي هغه نه راوړم دا هم شو او کوشش به وکړئ اسایمنټ مو دا د نن ورځې دپاره چې تاسو به مختلف قسمه لکه څنګه چې ما دا پیج ډیزاین کړی ده کوشش وکړئ دا شانتي یو پیج ډیزاین کړئ ښایسته تاسو سره مخکیني پیجونه ستا په هغه کې لږ ایډیټینګ وکړئ بیا همدا شانتي پوزیشنینګ وکړئ لکه دې ډیپ کې ما دغه پوزیشن کړی دا مابین ته کې دا خوا کې ښه ښایسته ډیبونه جوړ کړئ مابین کې دې کې 2-3 ډیب واخلئ د یو ډیب دننه همدا شانتي یو نیویګیشن بار واخله که نه اخلي مشکل نشته دا هیډر دا واخله همدا شانتي یو ډیب واخله خو ته باید یو وړوکی شانتي دا ډیزاین د جوړ ک برابر دی که یو 10 سکند 60 سکند د سکرین نه ریکارډ کوي که سکرین نه ریکارډ نه کوي د سی وکړه چې اماره ټوټوریال تر جوړولای شي تر نه جوړي کا سکرین شاټ واخله خېډيري په یو ورډ فایل کې واچول ته ولي چې دلته کې دا شان شول بیا د لاندې راځي چې واخله سکرین شاټ واخله بیا الته سکرین شاټ واخله خدا به ته شي کوي هغه چې درته سختيږي د سی وکړه چې کله ډیزاین جوړ کړه موبایل به ورته ونیسي او راشه بس داس د سی کته پورته کوو وګوره یا د کور سره خبرې مو سره کوي خبر
دې کولې خو ښه ده نو داسې وکړه ګوره پاس که دلته کې داسې وشول استاد دا مې داسې کړو ورور دا مې داسې کړو ملګري دا مې داسې کړو چې هر یو شی ته په خوند درکړي هماغه شانتې به ووایي د دې طریقې سره کار کوي او دغه شی ده او عملي بیا هلته کې وښیي پراکټیکل نو دا اوس تاسو نن ورځې پوزیشن ما هدف دا و همدا شی 2 منټو کې هم کېدلو دومره ګوره سختې خبرې نه وي ما دا خبرې څومره پکې اضافه کړلې عملي اګزامپل یې پکې څومره اضافه کړلې په دې خاطر باندې یوازې فقط په دې خاطر باندې تاسو سم پې پوه شئ نیمه ګنټه دې واخلې ګنټه دې واخلې چې عمرین د نه هیر نشي پوزیشن په دې طریقې سره ما وختل چې تاسو ته وایم ان شاء الله چې اوس هم دم نه زده کیږي نو بیا به داسې کار وکړي د مګو دوا ډېره زیاته ارزانه ده هغه به واخلې یو دوه درې داسې طاقه نه ده د شپې ناوخته کې چې کله ویده کېدي دا به واچې او ډایرکټ به پرې ویده سي نو سهار ته چې راجګېږي دا ټول شیزونه به دې یاد شوي وي مکمل چې څومره ډیولپمنټ ده دا به دې ټول یاد شوی وي انشاءالله که د رب رضا وه صحیح ده نو دا یو تاسو نن ورځې پوزیشن ما د سره دعاګانو کې یاد ساتئ ان شاء الله راتلونکي درسونه مو نورم مهم کیږي امپورټنټ کیږي نو کوشش وکړئ چې ځانونه ورته برابر کړئ اسایمنټ مو مکمل کړئ کویزونو ته مو کار کوئ درسونه باندې مو کار شروع کړئ کوشش کوئ دې نه پس ډېر کار وکړو ویډیو لیکچر یې اوږدېږي ځکه کار زیاتېږي کار سختېږي نو ځانونه ورته ښه ټیټ کړئ ملاګانې مو ښه کلکې وتړئ ورپسې چې دا موږ سبا شاید هغه هم واخلو دا انلاین سیشن هم واخلو تر څو کوم پروجیکټ مې چې درته یاد کړی و د بیانو په اړه باندې په هغه باندې خبرې هم کوو هغه ته هم اماده اوسئ نور مو زه په الله تعالی باندې سپارم او ما دعاګانو کې در سره یاد ساتئ